د نیویارک ښار د ګبریل په رستورانت کې خلک د شپې ډوډۍ خوري او د خوړو خونه له خلکو ډکه ده. خو یوه شي ته د چا پام نه دی، هغه دا دی چې دلته هیڅ شور ماشور نشته او مشتریان د یو بل غږ په ښه توګه اوري. د چت کاشیانې د غږ ضد دي. زما د سر د پاسه دغه کوچنی تیر د غږ ضد دی. حتی آشپزخانه مو هم د غږ ضد ده. د ګبریل رستورانت د شور ماشور د اندازې د مقیاسي واحد 2 تقریبي شمیرې له مخې د کوایټ لیست یا آرام رستورانتونو په لیست کې راځي. کوایټ لیست د هغو رستورانتونو مجموعه ده چې شور ماشور پکې نشته. دغه لیست د ساوند پرنټ په اپلیکیشن کې موجود دی. د ساوند پرنټ اپلیکیشن د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې رستورانت ته لاړ شي او خپل غږ واوري او د نورو میزونو د خلکو غږ دومره لوړ نه وي چې دوی ونشي کولای خپل غږ واوري. د آیفون په دغه اپلیکیشن سره کاروونکي کولی شي د هر رستورانت د شور ماشور اندازه معلومه کړي. یو رستورانت د 1 درجو نه ښکته آرام بلل کیږي. له 1 درجې نه تر 15 پورې په منځنۍ کچه آرام، له 15 نه بیا تر 9 پورې شور ماشور لرونکی او له 80 درجو پورته د ډیر لوړ شور ماشور لرونکی ګڼل کیږي. د ساوند پرنټ اپلیکیشن جوړونکو په آیفون کې له موجودو مایکروفونونو څخه د غږ د اندازې د معیاري سنجونکي واحد په توګه ګټه اخیستې ده. غږونه په اوسط ډول اندازه کیږي او کاروونکي کولی شي هغه رستورانتونه ولټوي چې د غږ د اندازې له مخې درجه بندي شوي دي. کچېرې تاسو د ډیر وخت لپاره د لوړ غږ لرونکي شور ماشور په یو محیط کې پاتې شئ، نو ستاسو د اوریدو قوې ته به زیان ورسوي. د رستوران مالک ګبریل آیلو هم د اوریدو د قوې ته د لوړ غږ لرونکي شور ماشور زیان تاییدوي. په کومو رستورانونو کې چې ما کار کړی لاندې له لرګیو جوړ او پاس چتونه د وسپنې وو. د هفتې د اخرې په رخصتۍ کې به ډیر بیروبار وو، نو کله به مې چې د شپې لخوا په بالښت سر کېښود په غوږونو کې به مې د شور ماشور انګازې وې. ښاغلی آیلو اوس د شور ماشور د انګازو پر ځای د زیاتې ګټې انګازې اوري او زیاتوي د شور ماشور کمولو یې کاروبار ته ګټه رسولي. زه هر وخت اورم چې مشتریان می خوښ وي. زه فکر کوم مشتریان هم حتی په واقعي مفهوم سره دا نشي درکولی چې په آرامه فضا کې دوی څومره په اسانۍ سره د یو بل خبرې اوري. اوس د ګبریل په رستورانت کې له ملګرو سره خبرې کول هم هومره خوند کوي لکه خواړه. احسان لار یوځای، امریکا غږ، واشنګټن.